د پخوا زمانه کیسه ده. په یو کلی کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د ښځې نوم شازیه او د سړي نوم ګلرحمان و. ګلرحمان په کلی کې د شیدو یو کوچنی دوکان درلود. هغه به هره ورځ شیدې خرڅولې، خو د خلکو د اسانتیا لپاره به یې شیدې په لږ قیمت، یعنی په 1.5 روپۍ فی کیلو پلورلې. ځکه نو د هغه شیدې به په کلی کې ډېرې خرڅېدلې. ګلرحمان دا شیدې د کلي له یو ګوجر نه اخیستلې چې نوم یې عدنان و. ګلرحمان به اکثره شیدې د ګوجر عدنان نه په قرض اخیستلې او د هغه سره به یې حساب ساته. خو وخت تېرېدو سره د ګلرحمان په غاړه د ګوجر عدنان قرض ډېر زیات شو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ګوجر ماما داسې کار به وکړي چې یو منپۍ به لګېها. او ولې هغه قراض پیسې دې روړې دې او که نه؟ سبا به در کم ساتم خو نه. او د وینه وروسته ګوجر ماما ګلرحمان ته پی ورکړی او ګلرحمان په خوشحالۍ له هغه ځایه لاړ شو او د ویسې د ګلرحمان راز تېره شو او په سبا ګوجر ماما ته یو ځل بیا راشي. ماما دی. ماما نه دی. د راته وایې چې پیسې دې روړه دي او که نه؟ نه کنه یا د پیسې کم دي. ها زه نو بیا پی نشته. اول به پیسې روړه بیا به درته پی درکم. ها زه یو کار وکړه لیت لا تیلې ډېر ولاکو. هلکه سمه مو که د هغه پیسې ورسره سم نشته په دې طرح به ترې لږې پیسې وګټو. او دې نه پس ګوجر ماما ګلرحمان ته یو ځل بیا پی به ګرانه قیمت ورکړي. او ګلرحمان چې پی ګرانه واخلي نو په سبا باندې د پنیو قیمت د 1.5 سال وروسته 200 روپۍ کیږي. د ګرانه قیمت ته وجې ټول ورځ داسې تیر شي او ګلرحمان ته ټول پی خراب شي. دې نه پس ګلرحمان هغه ټول خراب پی ډېر په خفغان د سینه یوسه او الټې یو ګرځوي. په سبا باندې ګلرحمان سلاخي شان پیسې پیدا کوي او د ګوجر عدنان فارم ته ځي. دا وهله ماما سلیکي شان پیسې مې روړې نن راته 10 کیلو پی لکه. نه روړه نه لږې پیسې نه پوره پیسې روړه له به درته پی درکم. زه خیر دی کنه ماده. نه روړه خفه نشي. او د دې نه پاس ګوجر عدنان ګلرحمان ته پی ورنه کړ او ګلرحمان خفه کور ته روان و چې په لاره کې یې ذهن ته یوه خبره راغل. هلکه ګلرحمانه که خاله پیو سسم کور پته د ژغویم چې باقي کې به 11 کیلو به وچ موکل به پیو چلم. بل طرف ته د ګلرحمان ښځه شازیه د ګلرحمان انتظار کوي او څو شېبې وروسته ګلرحمان راشي. یا سړیه د تا والي خفه یې؟ نو خفه به نه یم ته به زه اوس ښه ووایم. ولې؟ مالې لوی ټینشن راته جوړ شوی دی. ولې؟ سړي چې ټینشن ده ماته وایه. نو دا ګوجر قرض دی او ما سره پیسې نشته. دا څه وې سړیه؟ نو اوس به څه کې؟ دګه هو زم ویم کنه اوس را لپای نه رکی. هو یو خبره درته کوم. ما وای چې په پیو کې اوبه اچول شروع کړم کې ته چی وایې؟ یاره سریه خبره دې چا عجیبه شان ده. نو ددا چې ګوجر پی هم نه درکوي او پیسې هم در سره نشته نو بل لاره در سره نشته. او د دې نه پاس دواړه ښځه او خاوند په دې خبره اتفاق وکړي او په سبا له ګلرحمان بیا دکان خلاص کړی وي او په پیو کې ها ډېرې اوبې اچولې وي. هلکه ستا د پیو راته چې ډېر صرف کړي راکړي یو 2 کیلو پی. چې یو ځل یې واخله پور پیدا زیا واخله کونه ودوله دا واخله 2 کیلو پی. او دغسې نن بیا د ګلرحمان کار ډېر ښه روان شي او بل طرف ته ګوجر عدنان هم دا سوچ کوي چې ګلرحمان زمانه پیې نه دی اخیستې نو آخر هغه په دکان کې پیې د کوم ځای نه خرڅوي. د وکوله کنه خاصی نن مې شومره تلی پیسې کتلی پس پای فلی دی او توله کتا ده. دا څه وایي سړیه بس بیا هو به ما نن شاپینګ ته بوځې. یا د خاصی ما وی چې پادې پیو کې پودر خوم شولونکه تاسوي. بس چې څنګه ستا وهاوې نو سایه زه به سا اویم. او د دې سره ګلرحمان په پیو کې پودر اچول هم شروع کړي. لږ وروسته د کلي چودري راشي. السلام علیکم ګلرحمان. لکه یو 3 کیلو پیستا د پیو راته ډېر صرف کړي دي. واخله کونه چودري شه د خالص پیدا چې او پیلا یوسه بیا به پاول راځي. او دې نه پس چودري له ګلرحمان نه پی واخلي او اتفاقاً د ګوجر عدنان فارم ته ورشي. السلام علیکم ګوجر ماما. دا پیو وکوله دا ما د ګلرحمان نه راوړي دي. ګوجر ماما په وګوري او هغه ته پته ولګېږي چې دا خو ټول پودر دی. ګوجر عدنان او چودري د ګلرحمان کور ته لاړ شي چې کله پودر او ویني نو د شک په حقیقت بدل شي او دې نه پس
دواړه یو مشوره کوي. سبا بندې چودري د ځان نه عربي جوړ کړي او د ګل رحمان دکان ته ورشي. راځي چې زما کومته کې د یو خالق شلې دوکان ته ستاسو کومته کې یو شی خاطی د خو زما د فلا د فخاله بلاده. 那是被我个苏丹那样的个例子被谁还顾他的被功课打死了被谁为努了企业打的被你看。 ودې نه پس ګل رحمان چودري کور ته بوزي او ټولې پیسې ورکوي. پس له دې چودري ګل رحمان ته وایي چې ستا دا پیسې به یوه هفته وروسته 2 برابره شي او له هغې وروسته چودري یوه هفته پس د ګل رحمان دکان ته راشي. لکه ستا که پیسې تو په شوې دي که میم ځان سره لولې خو یو خبره مې درته کوله مې چې د دوکان کې په ما خرڅ. الکه وې ته خو سم سلی خو دې په کوتو دا که یو فنجا لکه مې جمع کړلی لا شه چې په د یې د بل کم. یو شان لکه به د دې د رقم او د وخلا د پوره 10 لکه روپۍ او د دوکان دی لکه. الکه خبره خو یې صحیح ده سبلس او شاو روپو د ناستیم له شولې که په یو ځل به مزله شم. واخله سوچونه مې کوه. دا ولس د دوکان په ذهن نه لیدم. یا ښځې د وکړه که نه دوکان مې په شا لکه روپۍ خرڅ که اوس په خپلې ځان له حقه توتلو کم او په یو ځل به مزله شو. دا سوې سریه د هودې در کار وکړه او زما هغه شاپینګ هم پته ده. هو کله چې د دواړو ښځه خاوند صندوق خلاص کړي نو په هغې کې د پیسو پر ځای کانې وي او جمیل زار په منډه دوکان ته لاړ شي چې وکتل شي نو په دوکان کې چودري ولاړ وي. چودري ته دلته څه کوئ؟ والده خو زم دوکان دی کنه. ساسا دا ستا دوکان نه دی دا زما دوکان دی. دا خو ما ستنه وګسته کنه هغه شیخ زاوه. دا کیسه مخته سبق راکوي. اسانه پیسه خطرناکه وي. هغه پیسه چې بېله محنت ترلاسه شي اکثره وخت دوکې سبب ګرځي.